سلیمان هم یو نوم ده او د سلیمان بابا نسل بیخي ډېر ده. د ایزب زوی ده، د ابراهیم لمسی ده، د غلزۍ کړوسی ده، د انصابو د روایاتو په بنا. اوس په دې کې د سلیمان خېل د ایزب دوه زمن دي، یو علي خېل ده، یو سلیمان خېل ده. د سلیمان خېل بیا مختلف روایات په اسنادو کې دي، خو موږ دغه اسناد سم کړي دي. یو زوی اسماعیل ده چې پیاوړی زوی احمدزی ده، بل شمل خېل ده، شیجاني خېل، سلطان خېل بالولزی بلل کیږي، او سراج پکې شامل ده. بل قیصر خېل ده، بل خوازک ده، بل اکا خېل ده، بل سمراز ده. د احمدزي ورور ستانزی ده. راځو موږ دې ته چې د احمدزي شاخونه در وښیم. ستانزي ریښې دا د الوزی، پاندخېل، چرانزی، ازرخېل، چوتزی، غفورخېل، مغلزی، اکبرخېل، اتوخېل، نیاز خېل، شیرپای، امیرخېل، جابرخېل، امنخېل، عثمان خېل، اول خېل، پیاور خېل، شاهي خېل، کتب خېل، کوتې خېل. دا جبار خېل موږ د آیات افغاني په حواله ور اچولی ده، دا نه ده په ستانزي کې. په احمدزي کې مشهور شاخونه جبار خېل، ابابکر خېل دي، یا خېل، عیسی خېل، علادین خېل، زندک خېل، دندې خېل، ابراهیم خېل، معروف خېل، موسی خېل، تورګوتی، بورام خېل. په بورام خېل کې مهمې پښې کړو خېل، خرواني خېل، خرواني خېل، او د جبار خېل پیاوړې پښې احمد خېل، مریم خېل. دغه دي بیا نو نور هم چې کښته تللی ده. د بابکر خېل پښې چې د پاندې خېل، غني خېل، توري خېل، سادات خېل، حسین خېل. اوس بیا راځو معروف خېل ته. بن احمدزی، یارګل خېل، ګلور خېل، شهزاده خېل، محمد خېل، جعفر خېل، منا خېل، زیرب خېل، ظفر خېل، تنګیوال، تاجګری یا تاجګري. دا په دغه ځای باندې دا مهمې پښې مې در وښولې. اوس راځو یا خېل بن احمدزي ته. حسن خېل، خاني خېل، فیروز خېل، سلام خېل، کامران خېل، سید خېل، عمر خېل. د خاني خېل پښې پاندې خېل، کارو خېل، تاغر یا ټغر، ملي خېل. بس په دغه ځای باندې زه دا کښته وړې پښې څه کوي، دا مهمې مې د دغو در وښولې. اوس راځو د موسی خېل پښې ته، بن احمدزي ته. عمران خېل، صدیق خېل، چمار خېل، فتح خېل، زمان خېل، قاسم خېل، دارو خېل، صاحب خېل، زرمنزی، جلال خېل، سواتي خېل، حنیف خېل، سرامبي خېل، علمبیک خېل، سیف الدین اکر خېل ده، تالو خېل، مالو خېل، خانان خېل، محمد یار خېل. دغه دي دا مهمې پښې دي. اوس راځو موږ دې ته د شمل خېل بن سلیمان خېل پښې دي. سراز او بالولزی په کټواز یې یا په پنجاب کې مراویل شوی ده. احمدزی په لوګر او جلال آباد او لغمان او د کابل په یوسو کې. ستانزی په لوګر ډېر پروت. اوس راځو موږ دې ته چې د سراج پښې زه در وښیم. سراج بن شمل خېل بن سلیمان خېل، هلالزی، جلالزی. د هلالزي پښې موت خېل یا محمود خېل، شیخ خېل، بابي خېل، خویداد خېل، سروان خېل، رڼا خېل، جګای. دغه یا مهمې پښې شوې. اوس راځو موږ د بالوزي پښې ته. په هلالزي کې شهابالدین خېل مشهور خلک دي. په دغو کې بیا ځینې داسې قومي خلک دي، لکه شهابالدین خان چې امیر عبدالرحمن خان شهید کړی دی، بیا چلول، بیا د هغه زوی د سردار فتح خان، بیا د هغه زوی وفات و، بیا سردار سوان خان به اوس یې نوره کورنۍ دا د واجې خوا په یوسو په دغو خېل بن هلالزی بن سراج، جبار خېل، اشک خېل، حتیم خېل، احمد خېل، رنګ خېل،
بیا له هغه څخه ډېرې وړې پسې ډېرې دوام کړی دی، بیخي ډېرې چې هغه موږ اوس درته یم یې چې هغه کېږي. جلالزی بن سراج بن شملخیل، د جلالزی پسې پاندخیل، نظام خیل، ولی خیل، جلالزی، سلند، سیدو خیل. د پاندخیل بن جلالزی بن سراج پسې کمال الدین خیل، جانی خیل، موسی خیل، شیخ ملای، شاهی، بالو خیل، میادین خیل. اوس راځو موږ دولتزي ته، دولتزی بن صالح خیل بن بالولزی. دې څخه موږ راووتل د شملخیل د ځینو شاخو. اوس په دولتزي بن صالح خیل بن بالولزي باندې روان. اول یې ښځه خدۍ او برات خیل یا برات. د خدۍ زوی ساپرای، کلندر خیل، سلطان خیل، علی شاه خیل، انګور، جنګیر او حسن ده. د دومې ښځې خویداد خیل، شکوال، علامه خیل، نوروال خیل، مالیوال. اوس راځو سلطان خیل ته. په بالولزي کې مشهور شاه سلطان خیل ده چې د ده دوه زامن دي، یو شیخو ده یو دارو ده. د شیخو اولاده حسن خان خیل، کمرانی، بسخاتی، فانی خیل، زانیکای ده. د حسن خیل لوی شاخونه غني خیل او مالی خیل دي، بیا واړه ډېر ځینې جلا شوي دي. اوس راځو موږ دارو ته. د دارو د غني خیل په پښو کې د حسن خان خیل دغه دي، یا خیل اوروګی یا اروګی، هارون خیل، ګلي خیل، بای خان خیل. په یا خیل کې شي چې دي مغولي خیل، ګلمید یا خیل، اصالت خیل. مهمه پښه یې مروت خیل دی چې هغه مشیران یې ذاتي طوره پکې راځي. اوس راځو موږ سلطان خیل ته. سلطان خیل کې ما د شیخو غدر خلاصه کړه. په دارو باندې راځو. د دارو دوه زامن دي، یو جلال خیل دی یو دینار خیل. د دینار خیل پسې علی خیل، جلک خیل، محمد خیل، انګل خیل یا انګل خیل. د جلال خیل پسې شیری خیل ده، سید خیل، نوروز خیل، قدم خیل، نور بیگ خیل. دا هم په دغو جلال خیل هم دوی کې پیاوړي پښه او لوی لوی مشران پکې راځي. په دغو کې اورنګ خان، ظاهر شاه، د شاه محمود صدراعظم په وخت کې یا د محمد هاشم خان په وخت کې د کټواز خلک ور وبلل. بیا د جوړي اورنګ خان د مور د پلار همزولی و. په دې اسماعیل خان کې د مور پلار ته ویلي وو محمد ایوب خان سردار ته چې جوړه به سره کوو. ته په ناصر کې اعتبار یې، زه په سلیمان خیل چې دی ور وخوت. په سلیمان خیلو د کټواز د خان او د جمک په پور باندې شهید سرکار شهید د کابل د وخت صدراعظم د شاهي خاندان چې دی محمد هاشم خان ده او که شاه محمود. بیا یې هغه کورنۍ ته په تخار کې مځکې ورکړې چې اده یې وویست. د دوی مطلب هم دا و چې دا اورنګ وویستل چې دا جوړه نه. بیا د ده زوی شیرخان نومېږي. بیا یې دا ور وغوښت په یوه مرکه کې په ډله کې سید عباس حکم د غزني حکمرانو د غلجیو او د هزارهو د نیولو دپاره او د خرابولو دپاره یې کښېنول. شاپه یې پرې واچوئ. د شپې له مرکې یوول له ډلې څخه بیا 10 کاله کوي په دې مزن کې. بیا چې راخلاص شو د ده کورنۍ په ګلکس پرته ده. د موسی کمراني کورنۍ هم په ګلکس پرته ده. حکومت لوبل اوس په ګلکس سیمه کې خپلو هغوی د کټواز ته د ظاهرشاه په وخت کې نه وي. قیصر خیل بیا د سلیمان زوی ده.
درې یې غټې پښې دي، یو یې ګاډی ده چې اکثرا په بغلام په حصه کې ورک شوی څه د لید شاوخوا ده. پاکستان کې د سلیمانخیل لکه ناصره خروټی ویړ ده، هند پنجاب ډېرو ځایونو کې صوبه سرحد بلوچستان چې قیصرخیل بن سلیمان درې پښې دي، یو حسن ځای ده چې د هغه دغه درې پښې مالک کلي دي، کلاخان، مکوخیل، ادین خیل. بله پښه د قیصرخیل مالیخیل ده چې شاتوري، بابکخیل، مټاخیل، ټغر، اتوخیل، مموزی، موشخیل، ببرای، سروانخیل، کلندرخیل مشهوره دغه یې دي. د ګاډې پښې د اولې پښې انارخیل، سردارخیل، درخیل، زمانخیل، شبخیل، ذکرخیل، قیدات خیل، شاهی خیل، احمدخیل، همتخیل، او د دویمې ښځې ابراهیم خیل، ساندخیل، اخوندخیل. اوس په دې کې د اولې پښې اتتایس نورې څه کوي؟ د ده سرچینه د پکتیا، هغه وخت کې لو پکتیا بلل کېده چې د اوسنۍ پکتیکا هم ځینې برخې تر هغه لاندې وي. دی له پکتیکا پورته شوی ده. له پکتیا د اصل مرکز یې کټواز، د کټواز یې څه د سلیمانخیل اصلي مرکز. اول نقطه دا کټواز یې ځکه بو دا پښتون نوم زه بولم چې کټه واز دا کښته خوا ډېره خلاصه وه، پراخه ناوه وه، نو دغه دوی ویل کټه واز. ټې په ټې بدله شوه کټه واز. اصل د غلجیو مرکز هم دغه و چې کوچ و باره یې کاوه، او د سلیمانخیل اصلي ځای کټه واز. سلیمانخیل د ایران خواته هم تللی ده. د هوتکیانو په وخت کې د دوی ډېر زورور جنرال اما یو جنرال و، د هوتکیانو په وخت کې بیا دورې پاته شو، بیا یې د یو پاچهي چې کام وهلې ده، بیا دا ورک شو، زوبل شو چې د ایران تسلط په ټولو ځایونو کې حاکم شو. او د هندوستان په حصه کې دی ډېر خلک لري چې هلته د سود او د نورو کارو شغل له پیړیو اخته ده. او بل بیا په اوس موجوده د پاکستان کې په پنجاب او سند او صوبه سرحد د بلوچستان کې ډېر غټ سرمایه‌داره خلک لري. په افغانستان کې خو نو دقیق په اندازه کې په قومو کې غټ قوم دی په یوه سلسله پروت ده. هغه سیمې په خپل لاس کې د نور یې هم نیولي